خان لالا همیشه د قومي وحدت خبره کړې ده. یو بل ځای کې خان لالا وایي پښتون قوم یو وحدت او یو وحدت دی، خو د غاصب د لاسه په کال 1983 کې 4 ټوټې شوی دی چې تر اوسه 4 ټوټې پروت دی. په خپلو کې بیا سره یو کېدل او د دې قام په خپلو کې سره بیا یو کېدل چې دي دا د دې قام آئیني، قانوني او فطري حق دی. زه د پروګرام په دې برخه کې ښاغلي مطیع الله رؤفي صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د خان لالا په هکله هغوی یو شعر لیکلی دی چې هغه زموږ سره شریک کړي. مطیع الله رؤفي صاحب. د قدرتونو د ستر مالک په نامه د قامي وحدت ستر نوښتګر، د پښتنو د یووالي غمخور او په پښتون قوم مین د پښتون قامي وحدت ستر لارښود افضل خان لالا دغه ویاړ غونډه کې تاسو ټولو ته د زړه له کومې هرکلی او ستړي مشي وایم. ښه راغلاست او تېر شوی اختر مو د دغې موقع نه په ګټه سره یو ځل بیا مبارک شه. د افضل خان لالا په باب ما یو څو کرښې سره تورې کړي دي، غواړم ستاسو درانه حضور ته یې وړاندې کړم. وایي هم د برو هم د لرو افتخار دی، د قامي وحدت زمونږ خدمتګار دی، نوښتګر د دې سیاست او نظریې دی، شمله جګه ټولو منځ کې ستر وقار دی، خدمتونه یې بې شماره قوم ته کړي، ځکه نوم یې اتلانو کې شمار دی. د خوشحال احمد میرویس نیکه بچی دی، د خوشحال احمد میرویس نیکه بچی دی، د پاچا خان د سیاست لوی طرفدار دی، د ژوندون هدف یې ټوله پښتونواله، مخالف د هر ظالم د هر اغیار دی، د قامي وحدت خدمت کې ځان ستړی، تل خدمت د پښتنو لره تیار دی، چې په قوم باندې د زړه نه خفه کېږي، رؤفي د پښتنو د لارې یار دی. ډېره مننه.